کله چې اسلام راوړ طالبانو اول تر ټولو نه چې لاړو د ابوجهل کور ته ورغی. ابوجهل طالبانو یوه نوعه ماما موخه دغه کور ته ورغی، دروازه یې ور وټکوله چې راووت وي خیرت ته عمر وي ته دې خبر چې ما اسلام راوړ. هغه ورته ویلې مه کوه داسې وي نه ښه مې کړي دي نر غوندې مې ایمان. هغه د طالبانو دروازه په زوره پسې رابنده کړه. بیا طالبانو د عتبه کور ته ورغی. عتبه هم لوی فرعون طالبانو که نه چې په هغه کې بیا الله عز وجل مردار کړو په بدر کې عتبه و شیبه و ربیعه ولید ابن عتبه. نو دا طالبانو په همدغه عتبه و طالبانو بې زوی د اسلام په سنګر کې و. په همدغه د بدر په ورځ باندې حذیفه ابن عتبه نومېده مسلمانو. کله چې د کفر د اسلام صف ودرېده د کفر له صف نه عتبه راووته یو سړی مبارزې ته هل من مبارز هلته زوی زړل دی ځان سره چې خدایه د ما پلار ولې د کفر په صف کې ولاړ د طالبانو ورونو بې مردار سوم د عتبه هلته خو زوی الله طالبانو مؤمن ګرځولي. دا داسې یو دین د طالبانو ورونو چې بیخي ډېر نادر دین ده. عتبه ابن ربیعه د طالبانو دغه دروازې ته ورغی. هغه چې راووت وي خیرت ته وي ته دې خبرې چې ما اسلام راوړ وي مه کوه خپل کار کوئ ما راوړ بس تاسو خبر نه منم درب دروازې پسې رم بل کافر ته ورغی. ښه زړونه طالبانو کې باندې ودرېدل. نو دا بیا طالبانو ورونو داسې چل وکړ. جمیل ابن معمر الجمحي ورته ویلې ده سره یې مشوره وکړه وایي ما اسلام راوړی. دا په مکه کې داسې سړی و چې دا سړی به چا خبر کړ لکه ټوله مکه به چې خبره وه که نه. جمیل ابن معمر الجمحي دا به چې خبر سو ټوله مکه خبره وه. نو دته عمر صاحب ورغی ورته ویلې چې ما ایمان راوړی. ده ورته ویلې زه لاړم دارالندوې ته چې خبره یې کړم. نو چې دی روان سو طالبانو دارالندوې ته. دارالندوه چې وه د دوی د مشرانو د مکې دا لوی فرعونیان به راتلل په دې کې به کېناستل مجلس به یې کوو دارالندوې کې. چې جمیل ابن معمر الفهري ورغی یا جمحي ورغی دی روانو طالبانو عمر صاحب شاته پسې روان سو. त्यो شاته پسې ورغی چې کېناستو وي تاسې خبر یې وي نه وي عمر صاحب ایمان دی ناست عمر صاحب هغوی ټول راجګ سول طالبانو په عمر صاحب وارونه شروع کړل ډېر وي. عمر رضی الله عنه ویلې فیضربونني واضربهم دوی زه وهلم ما دوی وهل. عمر صاحب بیا ځوان سړی و که نه فیضربوني واضربهم دوی زه وهلم طالبانو ما دوی وهل. سم مو ښه ځپل مو سره وکړه. دا خپله یو خوند و طالبانو د عمر رضی الله عنه یعنې د اسلام یې ډېر ذوقي اسلام و طالبانو ورونو. یضربونني واضربهم دوی زه وهلم ما خو کېدلو نه سره طالبانو ورونو. خو دا هغه حالت ته چې اسلام کې سړي ته خوند ورکړي. نو طالبانو چې د اسلام د سړي زړه ته کوسي که نه ډېر مو هغو خلکو سره فکر وي. دا اوس مجاهدین دي طالبانو زړونو ته د اسلام مینه کته سوې ده که نه کله یې خواته ځي او کله دې خواته ځي. دی طالبانو په وهلو په ډبولو په زندانونو نه ارامېږي. دی باید موږ په دې باندې ځان پوه کړو. دا په دې نه ارامېږي چې ته ورته وایې چې ولا وبه دې وهمه ولا وبه دې وهمه هغه ته لا ډېر خوند ورکوي. ولا زندان دومره خوند ورکوي که نه ولا چې وهل دومره خوند ورکوي ورته که نه. ځکه طالبانو ایمان یو خوند د طالبانو ایمان یو حلاوت ته چې الله یې د سړي په زړه کې پیدا کړي بیا طالبانو بل رقم ته خوند لري. پرون یو عالم راغلی و ترکی ډېر ښه عالم و طالبانو د ډېرو غټو علماو شاګرد پاتې سوی. د علامه دکتور زهیلي د علامه یوسف قرضاوي د علامه شعیب ارناوت او د حسام الدین فرفور چې روي دا د مدرسې ملګری پاتې سوی ده. ډېرې ښې کیسې راته کړې وي. دا ډېر ښه سړی و ډېر تکړه سړی او یو بل مصطفی زرق نه بل داسې ښه نومېږي بیا د سوریې حکومت شهید کړ مخکې بشار الاسد ضمانت ډېر ښه مجلس راته وکړ. درد ورسره و طالبانو ډېر درد ورسره ډېر اوږد مجلس را سره وکړ. 100 ساعتې طالبانو مطالعې نه یې وویستلمه. ډېر ښه مجلس راته وکړ. راته ویلې چې اسلامي امت د تاسې په لیدلو باندې تنهایی و روحیه پیدا کړي. تاسې به د الله نعمت کوئ چپ به نه کښېنئ نه ارامه کېږئ به خوب به نه کوئ چې اسلامي امت ته هم دغه حالت ورسوئ او اسلامي امت هم د تاسې غوندې په یو ښه حالت باندې سي. علت یې څه شی ده؟ د علماو سره داسې ورانو طالبانو ورونو د دنیا لوی علماو سره علماني دي. ملا به دې ورته یاد کړو طالبانو ورونو بینا یې ورکوی. دکتور هغې خو ده یوسف قرضاوي خو ده وایي ورک کلب عاوي داسې بدماش سړی سپین ږیری مو وایي ما باندې پروا نه کوي استاذ مې د خپل کار کوي. یوسف قرضاوي وایي کلب عاوي سپی غپېدون. موږ تاسې ګاونډ کې یو ملا یاد کړو طالبانو ورونو داسې سپکه خبره یې پسې وکړله که نه. دا دکتور یوسف قرضاوي و خو د طالبانو د هغه دکتور زهیلي و خو د دکتور نور الدین عطاري و خو د طالبانو ورونو د یو بل لوی عالم ده. داسې نادرې پسې کولې وي. ټول مازې ملایان دي روح د اسلام په یوه کې هم نسته. نه د جهاد فکر لري نه د اسلام فکر لري. بس د پیسو د شهرت د دې وږي سوي دي. دا علما وایي څوک څه کوي دا ټول د شیطانانو په لاره باندې روان علما دي. دې ته هېڅ اسلام ضرورت نه. دې ټول د اسرائیلو او د کفر غلامان دي. او یوه خبرې دا ډېره ښه راته وکړه ډېر فکر مو وي کله کله وایي د موږ ترکیې نه دلته علما راځي تاسې به دې ته خوشحاله چې علما دي. دا علما نه دي وایي ټول عملا او غلامان دي.
د دې په خاطر تاسې ته رالیږي چې دوی سره تاسې کښېنئ. تاسو خو افغانستان غریب وطن د لږ صدقې مدقې راوړي، تاسې هغې ته خوشحاله یې. د هغې په واسطه باندې تاسې باندې خپل هغه علماني او کمونیستي او فکري کوپر تاسې باندې دلته امریکایان تحمیلوي. دې ته مو ډېر فکر کوي. بیخي پرېږده یې ملایان به خپل کار کوي، غریبي کې د به یې مړه سي پروا نه کوي، خو دوی د دې په واسطه تاسې ته فکر راوړي. عمر رضی الله عنه طالبانو ورونو بله خبر واوره. عمر رضی الله عنه هجرت شروع. عمر صاحب چې هجرت شروع کړو طالبانو د ټولو صحابهو هجرتونه له مدینې نه مکې ته پټ شول. د عمر صاحب هجرت په ښکاره باندې هجرت و. کله چې د هجرت خو طالبانو عمر صاحب چې ایمان راوړی 20 کلن و. طالبانو څوک 20 کاله د عمر صاحب عمر چې ایمان یې راوړ، او تقریبا نیمایي عمر یې طالبانو کفر کې تېر کړی، لږ زیات یې طالبانو اسلام کې تېر کړی، لکه 30 کلونو عمر باندې وفات سوی طالبانو ورونو. نو له نیمایي نه لږ زیات عمر په اسلام کې تېر سوی، خو داسې کارنامې کړي طالبانو ورونو. عمر رضی الله عنه د حمزه رضی الله عنه نه یې 3 ورځې وروسته ایمان راوړی، هغه 3 ورځې مخکې ایمان راوړی. او بله نادره دا د طالبانو ورونو عمر رضی الله عنه شپږم کال د هجرت ته چې رسول الله ایمان راوړی په مکې مکرمې کې د ذوالحجې میاشته وله، دغه میاشته طالبانو چې دا اوس شروع سوې د ذوالحجې میاشته وله چې عمر رضی الله عنه ایمان راوړی. 150 کسانو 9 ایمان راوړي او 40 دی سو، اسلام ډله 40 ته ورسېدله. عمر رضی الله عنه چې کله هجرت کوي د رسول الله نه د مخکې هجرت کړی، لا رسول الله هجرت نه و کړی، ځکه دی داسې سړی و طالبانو ورونو چې د اسلام داسې و پکې چې دی په قراره نه پرېښود. طالبانو شخړه ترې پېښېدله، کله کله طالبانو مسلمانانو کې د اسلام داسې حالت ته ورسېږي که نه چې چېرته یې ونه لېږي دلته شخړه جوړوي. اسلام یې طالبانو داسې شي که نه. بله ورځ کندوز ته لاړلو، یو اس یې تړلی و، ما ورته ویل په دغه اس باندې زه کېنم. وایي نه دا لیونی ده، دې باندې خو چې کېنې ته بلا دم نه یې ورسره سم به دې راوبلې غورځي. هغه دې ما فکر نه و زه په بل اس باندې سپورم چې خواته ما زه ورنږدې شو، دواړه لغتې راوارې کړې. مې خدای رحم کړي چې اوس نو دا طالبانو کله کله چې یو چا کې اسلام هغسې طالبانو داسې خوټېږي، داسې یو انقلاب راولي. عمر رضی الله عنه هم داسې سړی و طالبانو. رسول صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې ژوند نه کېده، مدینې منورې ته صحابهو هجرت شروع کړ. عمر رضی الله عنه چې هجرت شروع کو، توره یې واچوله طالبانو ورونو، توره یې هم راواخیستله، خپل کمان یې هم راواخیسته د غیشي په لاس کې. طالبانو غیشي ته یار داسې نیولي ول او نیزه یې هم راواخیستله، 3 واړه وسلې یې راخیستې وې، دا یې هم د ځان سره راواخیسته. بیت الله طرف ته لاړو او بیت الله ټوله له کافرانو د قریشو نه ډکه وه، چارپیر بیت الله ته ناست ول. دی چې نږدې ورغی ووارې طواف وکړه طالبانو، خو دا طواف یې داسې وکړه چې طالبانو دښمن درته ګوري او ته تنا د دښمن منځ ته ورځې که نه، دلته سړي باندې روب راځي. خو دی داسې خطرناکه سړی و، هېڅ د دوی نه متاثر هم نه سو، ډېر په جرأت باندې د بیت الله نه طواف وکړو، رکعتین یې طواف وکړل، مقام ابراهیم ته راغی، مونځ هم ډېر په ارام وکړه. بیا طالبانو په دې حلقه کې یو کافر ته ودرېد، داسې ورته ویلې شهت الوجوه، مخونه مو تور سه، لا یرغم الله الا هذه المطامس، الله نه سپېره کوي مګر دغه پزې، مخونه مو تور سه او الله نه سپېرې کوي مګر د تاسې پزې. من اراد ان تثقل امه ويتم ولده او ترمل، که څوک غواړي چې ښځه کونډه سي، که څوک غواړي چې زوی یتیم سي، که څوک غواړي چې مور یې بوره سي، د دغې دښتې نه خواته هر یو چې نر وي راجګ سي. هجرت هم داسې نه شروع کوي طالبانو په دې ډله کې چې راغی، هر یو ته ودرېد، هر یو غواړي چې ښځه کونډه سي، مور یې بوره سي، زوی یتیم سي. د دې دښتې نه لکه مکې ته خو دوی احترام درلود حرم ته، د حرم له حدونه د ما سره واوړي، پاته مو ولګېږي. هر چا مړې سترګې نیولې وي، چا هم څه نه و. لکه د اسلام طالبانو هغه خو چې راجذبه خو راوپکرېدله طالبانو ورونو، نو بیا یې څوک هم مخه نه سي نیولی سي، قسم د پې ونیولی سي طالبانو ورونو. مهمه دا ده چې اسلامي امت کې هغه جذبه خلکو سړه کړې ده. په الله قسم طالبانو ورونو که اسلامي امت کې بیرته جذبه بیرته راځوندی سوله که نه، بیا به طالبانو که د ټرمپ دروازې ته ونه درېدلو که نه چې سړی کېږي که نه سړی کېږي، که مبارزه لږ خو د کوټې نه راوځه، که مور دې نه غواړي چې بوره سي، دا خبرې به طالبانو بیا تاریخ تکراري. یاد یې ساتئ طالبانو تکراري.